د هلمند امنیه قومندان ملا حاجي عبدالاحد فضلي وایي د تېرو جګړو پر مهال د هوایي بریدونو له امله د قومندانۍ تخریب شوي ځایونه بیرته رغول کېږي. دی وایي دا ځایونه د کورنۍ چارو وزارت په بودیجه رغول کېږي چې د 3 میاشتو په ترڅ کې به ګټې اخیستنې ته وسپارل شي. دی وایي د ولایت مقام او د ښار د امنیتي حوزو په شمول د ناوې او ګرشي ولسوالۍ کې هم د هوایي بریدونو پر مهال تخریب شوي ځایونه په پلان کې دي چې هغه به هم ډېر ژر ورغول شي. د هلمند ولایت مرکزي امنیه قومندانۍ ده. دا د هغه جنګو په وخت کې خراب شوی وه، بمبار هم شوله. نو بیا موږ پیشنهاد وکړ وزارت ته، بیا د محترم حاجي قطب صاحب د خوا څخه د وزارت لخوا څخه دغه منظوري موږ ته راغله چې تقریبا 15 میلیونه افغانۍ دلته موږ ته اوس مصرف راکوي او په 3 میاشتو کې انشاءالله جوړېږي. ښاغلی فضلي وایي د ټوله هلمند په کچه د ویجاړ شوو دولتي ځایونو چې د هوایي بریدونو او پخواني نظام د چارواکو لخوا تخریب شوي دي د بیرته رغېدو لپاره یې سروې شوې ده. سروې خو د ټولو کړې، ټول هلمند د ولسوالۍ د قومندانۍ د ولسوالیو سروې کړې ده، خو اوس فعلا قومنداني ده او ولایت دی، د اوزي د ښار ناوې ولسوالۍ د ګرشي ولسوالۍ ده. دا په داسې حال کې ده چې هلمند کې د پخواني حکومت او بهرنیو ځواکونو لخوا د هوایي او ځمکني بریدونو پر مهال دولتي تاسیسات ویجاړ شوي دي. اسلامي امارت وایي ژمن دي چې دا ویجاړ شوي ځایونه به بیرته ورغوي.